الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو، هر انسان د ښه ژوند طلبګار دی چې هغه یو ښه ژوند ولري. بیا څوک دا ښه ژوند په ډیر مال کې، څوک یې په ښځه کې او څوک یې په بادشاهۍ کې ګوري. حتی چې لیونی هم د ښه ژوند کوشش کوي. د دې ښه ژوند دپاره او حیات طیبه دپاره دوه قسمه اسباب دي، یو انساني او بل شرعي اسباب. عام انسانان د مخکني اسباب اختیاروي، لکه ډیر مال یا ښځه یا په ګاډي یا په ښه موټر او ښه کور کې یا په ډیرو جایدادونو کې دا حیات طیبه او ښه ژوند لټوي. لیکن اصلي سبب د دې دا نه دی. دې باندې انسان کې صرف یوه نشه پیدا کیږي او اصلي سکون پکې نشته دی چې کله دې سره شرعي اسباب ملګري نشي. الله سبحانه وتعالی په دې آیات کریمه کې اجمالا ذکر کړي. الله فرمایي: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. چا چې عمل وکړو نیک عمل څه ته ویلی کېږي؟ صالح. هغه چې دې کې اخلاص موجود وي، صرف د الله د رضا دپاره، بل هیڅ قسم مقصد او غرض پکې نه وي. او دویم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. او دا بنیادی شرطونه هم دي د عمل د قبلېدو دپاره، چې یو عمل کې اخلاص موجود نه او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه، نو دا عمل قبلېدی هم نشي. دې ته نیک عمل نه ویلی کېږي. ځکه پښتو کې مشهور متل دی، وایي هندو ستړی خدای ناراضه. ولې؟ هندو ځان ستړی کوي، لیکن دا عمل ته الله نه قبلوي. وجه دا ده چې دا د الله د نبي په طریقه باندې نه دی. دا د ځان نه یو شی شروع کړی دی او هغه کوي، لیکن د دې هیڅ بدله نشته دی. شرط پکې څه دی؟ الله فرمایي په دغه آیات کې وهو مؤمن، او هغه مؤمن وي، ایمان والی، نیک عمل کوي او ایمان والی. ځکه ایمان چې دی د بنیادي چیز دی د عمل دپاره، د ښه عملونو د قبلېدو دپاره، د هغې نتیجې ورکولو دپاره. ایمان اسلام دا یو بنیادی چیز دی. نو بیا څه فرمایي؟ فلنحیینه حیاة طیبه. خامخا موږ به دته ژوند ورکو، ژوند مزیدار، ژوند ښایسته، پاک. نو الله سبحانه وتعالی د ښه ژوند دپاره شرعي دوه اسباب وښودل، اول ایمان او بیا عمل صالح او نیک عمل. الله سبحانه وتعالی په دې آیات کریمه کې دا قانون ذکر کړه چې ایمان او عمل صالح کې ډېرې زیاتې فایدې دي، عجیبه فایدې دي چې بل په هیڅ یو شي کې نشته دی. که یو بې ایمانه ټوله دنیا د هغه شي، لیکن د هغې ژوند به د پریشانو والا ژوند دی. ژوند کې به سکون، اطمینان قلبي دا به پکې نه وي. خو چې کله دا صفات په انسان کې رال، ایمان او عمل صالح، الله سبحانه وتعالی به دې ته ناشنا فایدې ورکړي. په دنیا کې به ژوند د سکون، د راحت، د اطمینان او حلال رزق به ورته ورکړي، او په آخرت کې به ورله غوره بدلې ورکړي. الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو چې موږ ته حیات طیبه، پاک ژوند او مزیدار ژوند را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.